په یو ګناه باندې فخر کول چې کله یو شخص ګناه وکړي او بیا په فخر هم وکړي نو دا شخص کافر او مرتد دی ګیره خورې او برید ته وایي چې بس ماړه ګیره څه زونډې دي پرېښې دی ایستې وخوري نو دا شخص په دې ګیره باندې کافر دی ځکه ګیره پرېښودل فرض دي او د الله په معمولي سنت پورې استهزاء کول کفر دی یو معمولي سنت د رسول الله سلم یا د الله په دې باندې هغه استهزاء کول کفر دی نو پاتې لا په فرایضو باندې چې ته فخر کې یا په هغې باندې مثلا د فرایضو په استهزاء باندې فخر کې دا خو په طریقه اوله سره کفر دی صاحب د احسن الفتاوا لیکلي دي چې یو سړی په ګناه باندې فخر کوي انه کفر بلا شک دا بلا شک کفر دی علامه شامی لیکلي دي د احناف معتبره فتاوا ده من هزل بلفظ کفر ارتد وان لم يعتقده الاستخفاف یعنی چا چې د کفر د لفظ پورې ټوکې وکړي نو دی مرتد دی اگر که عقیدې نه وي د وجې د سپک ګڼلو ګیره پورې خاندي ځکه دا فرض نه تور پورې خاندي نو سپکې ګڼي اگر که عقیده دې نه ده خو دا کفر دی مولا علی قاری رحمه الله وایي یعنی که سړی په کلمه د کفر باندې تلفظ وکړو په خپله خوښه بغیر د عقیده لرلو نو دی کافر دی ځکه دی پرې راضي دی په ویلو باندې اگر که په حکم یې راضي نه و چې دی نه کفر دی دا داسې شوه لکه ټوکې کوونکی په دې سره نو دی کافر کېږي اگر که په حکم یې راضي نه وي او دې کې دی په ناپوهۍ سره معذور هم نشي ګڼل کېدی دا په نزد عام علماو نو دوستانو د دې نه ځان ساتل پکار دي چې موږ نن په دې معاشره کې چې کوم موږ زندګي کوو اکثر خلک په غټو غټو ګناهونو باندې فخر کوي د الله او د رسول خلاف وکړي بیا وخاندي سګرټ په لاس کې ټاق ولور کړي په هغې باندې فخر کوي په ګیره خیر فخر کوي په کفر او شرک باندې فخر کوي نو دا ګوره غټ نواقص د ایمان نه دي سړی په د ایمان نه خلاصېږي اگر که منځونه او روژې نیسي دوستانو خدای کافر دی